په دغه دوران کې تبوک کې چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو عظیم الشان صحابي عبدالله ذو البجادین المزني رضی الله عنه وفات شو. د دې وفات ډېره ناشنا قصه ده. عبدالله بن مسعود وی زه د شپې راپاڅېدلی وم، د شپې تهجد مې کول، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د تبوک په غزا کې وی. نو یو د عسکر زموږ چې کوم د لښکر دی او عسکر دی په یو ګوټ کې اور لګېده، خو ډېر خلک ډېر زره کسان دي که نه، یو طرف ته اور لګېدلی. وایي زه ورغلم چې داسې چل، وایي چې ورغلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم ولاړ دی، ابوبکر هم دی او عمر هم دی او ذو البجادین رضی الله عنه پروت دی، سا پکې نشته. هغه په هغه دوران کې وفات شوی. وی چې زه کله ورغلم نو هغوی لګیا دي، کندې وله کنسته، قبر یې وله کنستو. ورسول الله صلی الله علیه وسلم فی حفرته، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله کوشي او قبر ته، او ابوبکر او عمر ته وی چې ادنیا الی اخاکما، دا ورور ما ته را دې خوا کوي. عبدالله ذو البجادین وی کله چې دې سره واغستو دې دواړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ورکو، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یخودو په دې قبر کې او دی وی اللهم انی قد امسیت راضیا عنه فرض عنه، یا الله زه ترې راضي یم ته ترې راضي شه. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې قبر کې یخودو دی وی یا الله زه ترې راضي یم ته ترې راضي شه. عبدالله بن مسعود وی فقلت یا لیتنی کنت صاحب الحفره، وی ما ارمان وکړو چې ارمان دا کندې والا زه وی چې پیغمبر زما باره کې دا خبره کړې. نو ذو البجادین د په دغه موقع باندې وفات شوی. دته ذو البجادین ولې وایي؟ د دې یو وجه ده، د چې کله اسلام قبلو نو قوم سره وران شو، نو قوم ته هر څه واغستو، کور، ځمکه، مال، هر څه ته واغستو. زده کړي طریقه چې په حق باندې سړی څنګه عمل کوي، هر څه ته واغستو. نو دی په یو بیجاد کې پرېښو، بس بیجاد د صادر ته وایي، یو صادر وسره و، بس یو صادر، نور څه په دله پاسه نه و. نو دی د هغوی نه وتښتېدو او په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی. چې کله مدینې ته رانږدې شو نو هغه صادر یې دوه ټوکړې کړو، د هغه یو نه یې لنګ جوړ کړو او د بل یې په ځان باندې راتاو کړو. نو چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته راغی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته من انت څوک یې؟ وی انا عبدالعزى، جاهلیت کې دې نوم عبدالعزى، وی زه عبدالعزى یم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته انت عبدالله، د نن نه ته عبدالله یې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته انت عبدالله، د نن نه ته عبدالله ذو البجادین. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی دلته نږدې دی راشه ما سره. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په میلمنو کې یو خاص میلمه و دی، جومات کې به پروت و، جومات کې به دین طالبان پراته و که نه، یو پکې عبدالله پروت و ذو البجادین رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته قرآن ښوولی و او ډېر قرآن یې د پیغمبر نه یې زده کړی او د شپې به جومات کې بیا ولاړ و، لمونځ به یې کوو، ډېر په تیز اواز به لګیا او اواز د هغه هسې هم تیز و. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله وی الا تسمع الى صوت هذا الاعرابي، دې باندې چې د اواز ته وګوره، خلک تنګوي، دومره تیز اواز دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوټو ته هم اواز راته. قد منع الناس القراءه، دا خلک د قرات نه منع کړي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دعه یا عمر، عمر پرېږده، فانه خرج مهاجرا الى الله ورسوله، دغه الله او د الله پیغمبر طرف ته هجرت کړی، دغه زموږ طرف ته یوازې راغلی، قوم شړلی هر څه یې اغوستي، نو پرېږدي تلاوت کوي. دې چې کله وتو تبوک ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره، نو یا رسول الله، راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، ویل الله پیغمبر ادعو الله لی بالشهاده، سوال وکړه الله ته چې زه شهید شم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ها زه ته وی د ونې یو پوستکی راوړه یا پټ، پټ یې وله راوړو، هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده په دې مټ باندې وتړو او وی اللهم انی احرم دمه علی الکفار، یا الله زه د ده وینه حراموم په کافرانو باندې.
د سوال د څه کړم شهادت او خو وینه ولا حرامو نو عبدالله ورته وویل یا رسول الله لیس هذا اردتو د الله پیغمبر دا نه یم زه خو شهادت غواړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته انک ان خرجت غازیا فی سبیل الله عبدالله ته چې کله د الله په لار کې وځي او ته به د باندې راله مړ به شي که نه دا ته شهید شو یا د سورلۍ نه راولېږي سټ دې مات شي مړ شي د هغې د لاسه هم شهید شوي لا تبالي بأیته کان شهادت خو په ډېرو طریقو سره راتلی شي بس هغه روان شو حالانکې ده خو وایي چې یا رسول الله ته د شهادت دعا زما دپاره وغواړه نو کله چې تبوک ته ورلو اول ته یو څو ورځې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او شل ورځې نو په هغه ورځو په دوران کې په ده باندې تبه راغلې وه سمه سخته تبه پرې راغلې وه او هغه تبه کې د هغه تبې په دوران کې عبدالله ذوالبجادین رضی الله عنه وفات شوی امام احمد بن حنبل رحمه الله یو حدیث راوړی او سند حسن دی د عقبه بن عامر رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر ذوالبجادین باره کې وایي چې انه اواه دا ډېر نرم زړه والی دی وایي ډېر نرم زړه والی دی الله ته واپس کېدونکی دی وجه وی دا وه وی دا عبدالله ذوالبجادین به د قرآن ډېر زیات وي او دعاګانې به ډېرې زیاتې غوښتې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ټیم کې دا خبره د ده په باره کې کړې وه وی انه اواه دا ډېر نرم زړه والی دی وایي نو دا یو غټه واقعه دغه دوران کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې یو مشهور صحابي عبدالله ذوالبجادین رضی الله عنه د همدغه شل ورځو په دې دوران کې وفات شوی و الله دې ورسره زموږ ملاقات په جنت کې وکړي په دې باندې به اکتفا وکړو او دې نه بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس مدینې ته روان شوی په څه طریقې باندې مدینې ته واپس تللی دی او په مدینه کې بیا څه چل شوی و د هغه کسانو سره کوم چې شاته پاتې شوي خصوصا د هغوی خبره به کېږي کوم چې شاته پاتې شوي دي نه دي راغلي دي غذا کې هغوی سره څه شوي او په څه طریقه باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم استقبال شوی د دې تذکره به انشاءالله پر روان درس کې کوو الله دې موږ ټول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي او څنګه چې الله موږ په دې مبارک جومات کې راوځی کړي وو او څوک چې دا بیان اوري او څوک یې چې ویني الله دې موږ ټول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې یوځای کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين